بسم الله الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله هجرت وکړي او مدینه منوره ته تشریف راوړي نو په هره میاشت کې 3 روزې نیولې او له دې علاوه یوه په عاشورا یعنې د اسن حسین د میاشتې پر 10مه یې هم نیوله. د هجرت 2م کال شروع شو او د روزې میاشت راغله. د ځینې روایاتو مطابق په اول تاریخ باندې د روزې د فرضیت حکم نازل شو. د روزې فرضیت حکم مسلمانانو ته په یو خاص مثال سره ورکړل شو. د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په راوړي شریعت کې په کوم کې چې د نورو ډېرو احکامو د پابند جوړولو د خلکو د مزاج او د هغوی د نفسیاتو خیال ساتل شوی دی، دغه رنګه د روزې په فرضیت کې هم ډېر حکیمانه طریقه خوښه کړل شوې ده. هغه د دې دپاره چې نفس انساني سوکه سوکه دا اهمه ذمهواري د اخیستلو جوګه شي. تر بدو له مخه صرف د روزې د فرضیت خبره وسوه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی ای ایمانوالو په تاسو روزې فرض کړل شوې. له دې وروسته دوی ته تسلي ورکړل شوه چې یو داسې مشقت او ذمهواري نشته چې اول وار دې پر تاسو ایښودل شوي وي. تر تاسو له مخه بل یو امتي هم دغه ذمهواري نه وي اخیستې، بلکې تر تاسو له مخه هم پر تمام امتونو باندې دغه فرض ایښودل شوی دی او په هره آسماني صحیفه کې د روزې ذکر موجود وي. وفرمایل کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی لکه څنګه چې تر تاسو له مخه پر نورو امتونو باندې هم روزې فرض کړل شوي وي، لیکن تر دغه وضاحت نه و شوی چې د دوی تعداد او مدت به څومره وي. د دغه دپاره وفرمایل شو ایاما معدودات، یعنی یو څو د شمېر ورځې. د مدت صحیح او حتمي تعین یې لا تر اوسه پورې نه و شوی. البته د صیام د زمانې د تخفیف ذکر یې وکړي. هغه د دې دپاره چې د اورېدلو والا پر ذهن باندې په یو وار بوج نسي را، او له دغه ویلو پس چې په کال کې به صرف د شمېر یو څو ورځې وي، د اسلامي روزو د نورو سهولتونو او اسانتیاو ذکر یې شروع کړي چې د اورېدلو والا یې په پوره خلوص سره قبول کړي. ویې فرمایل فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، معنا یې دا ده چې که په تاسو کې څوک ناجوړه سي یا په سفر کې وي نو هغه په نورو ورځو کې روزې نیولی سي. له دغه طرز بیان څخه داسې معلومه سوه چې دا روزې به په یو خاص وخت کې فرض وي. که خاص زبانه نه وای نو دا ویل به یې څنګه و چې که تاسو ناجوړه سئ یا مسافران سئ نو بیا یې په نورو ورځو کې ونیسئ. دا اشاره هم راته وسوه چې په کال کې به یو څو مخصوصه او معلومه ورځې وي. له دومره تمهیدونو او سهولتونو له بیانه پس د روزې د ورځو تعیین کېږي او له دغه معلومو ورځو له مخه د دغې میاشتې د عظمت، اهمیت او فضیلت ذکر کېږي چې په کومه میاشت او ورځو کې چې تاسو ته د روزې نیولو حکم ورکول کېږي، یعنی درکول کېږي، هغه خو د داسې برکت میاشته ده چې په دغه کې الله تعالی خپل کتاب هدایت پر خپل آخري نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازله کړی دی. ویې فرمایل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، یعنی هغه د روزې میاشت ده چې پکې قرآن پاک نازله کړل شو، هغه د خلکو د هدایت دپاره دی او په دغه کې هدایت او د حق او د باطل په میان کې د تمیز دلیلونه او نشانیانې دي. اوس وخت راغی چې په حتمي توګه دا وښودل سي چې د څو ورځو روزې په دغه میاشت رمضان میاشت کې فرض کړل شوي دي چې دومره د عظمت او برکتونو میاشت ده. ارشاد باري تعالی دی فمن شهد منکم شهر فلیصومه، یعنی په تاسو کې چې هر څوک دغه میاشت ورباندې راسي هغه دې د دغې روزې ونیسي. اوس د ګردې میاشتې رمضان د روزې تعین او د ایام معدودات تشریع وسوه. سنه 2 هجري یعنی 2مه هجري کې د رمضان د میاشتې د روزې د فرضیت وروسته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم همیشه د رمضان روزې ونیولې او تمام صحابه کرامو دا میاشت په روزه کې تېره کړه
او الحمدلله تر ننه پورې امت محمدیه په مشرق او مغرب کې دغه میاشت مني او روزې نیسي. د اولې روزې دویمه اهمه واقعه دا ده چې په سنه 15 هجري کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم له غزوه بني مستلق څخه بیرته د مدینې پر خوا تشریف راوړی. نو د روزې اوله وه. په دغه غزوه کې د اسلام 10 دشمنان ووژل شول او ډېر مال غنیمت مسلمانانو ته په لاس ورغی. دغې غزوې ته د مال غنیمت په لحاظ ډېر اهمیت په برخه دی. له دې علاوه په دغه کې یوه اهمه پیښه بله وسوه. په دغه پیښه کې هغه منافقانو چې په دغه غزوه کې له مسلمانانو سره شریک شوي وو، اوله پیښه هغه وخت وسوه چې مسلمانانو له جهاده په راغبر کېدو کې یو ځای میشته شول. په چینه باندې د اوبو په ډکولو باندې د یو مهاجر او یو انصار ترمنځ جګړه وسوه. عبدالله بن سلول په نور مخلوق کې هم شیطاني وکړه او کیسه تر دغه حده اوږده سوه چې مهاجر او انصار چې سره ورونه وو د یو بل په ضد یې تورې سره راواخیستې او چې تر دغه له مخه داسې نازکه پیښه نه وه سوې. د مهاجرو او انصارو ترمنځ هېڅکله هم د کرکې خبره نه وه سوې، مګر د منافقانو په چمنو باندې دا امکان وي چې دا اتحاد و اتفاق سره ختم سوی وای. مګر د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دغه موقع باندې د یو دم حاضر کېدو او د دوی په میان کې د مداخلت کولو په سبب دغه ګرمي له زړونو ووته او د نفرت او د فساد هغه اور یې مړ کړي کوم چې عبدالله بن ابی او عبدالله بن سلول منافق لګولی و. وما علینا الا البلاغ.